چې د سوریا ستوري باره کې عام یو خبره گردش کوي په سوشل میډیا، تر دې چې بعضې عرب علماو هم په دې باندې ډېرې خبرې کړي دي. سوریا ستوری مشهوره دا ده، د مسند امام احمد یو حدیث را نقل شوی چې هغه تاسو ته ما ویلي، او مقصد به په دې کې دا دی چې چې کوم میش روانه ده د دې په 12 مای د سوریا ستوري راخیږي او دې سره به دا چې کوم موجوده وبا ده کرونا 19 وایرس دا به دې سره ختم شي. دې مسلې ډېر زور شور اخیستی، مختلف الفاظ سره په دې کې احادیث نقل دي. دې کې چې کوم لوی دلیل دی هغه حدیث د مسند احمد دی چې هغه په ښکارا الفاظ سره راغلي دي، لیکن تفصیلات پکې نشته. لیکن دومره ده چې د قشان احادیث نور هم شته، امام مسلم او بخاری هم راخستی دي، لیکن التا موضوع جدا ده، مسله جدا ده، او الفاظ نور دي چې د هغې تشریح التا اسانه ده. دا خبره او دا بحث علمی دی، او زما مقصد دلته عوام پوهه کول دي. اکثر عوام ملګري معلومات کې ټلیفونونه هم کړي دي، واتساپ باندې میسجونه هم راغلي. کوشش کوم چې سهل انداز سره وسانه انداز سره دا مسله واضحه کړم. دا کوم حدیث چې په مسند امام احمد کې نقل دی، بعض علماء دې ته ضعیف ویلي دی، لکه امام البانی په خپل سلسله الضعیف کې ذکر کړی دی الاحادیث ضعیفه، بعضی ورته حسن هم ویلي دی. بهر کیف د دې حدیث مقصد څه دی؟ د حدیث مقصد یو جمهور محدثین او فقها بیانوي، او دویم بعضی علما داغي تشریح وضاحت کوي. جمهور علما دا خبره کوي چې دا حدیث مقصد دا دی چې نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام دا د میوو بارکی فرمایلی دی. اصلا چې کله حدیث مشکل شي یا د قرآن یو آیات انسان ته پای کې اشکال راشي، نو د قرآن د آیات د وضاحت دپاره مفسرین شای نزول بیانوي، نو هغې سره هغه کې یو نوعه اسانتیا راشي، د انسان فهم ته هغه وغورځېږي. او په باب د حدیثو کې محدثین دا طریقه کوي چې شان ورود چې دا حدیث نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام په کومه موقع لوستی دی، نو دې حدیث شان ورود دا دی چې فصلونه میوجات او باغونه به د کجورو خرڅولی شو مخکې د پخېدونه، بیا به په هغې باندې مرض راغی، هغه فصل د پخېدو او کاملیدو نه مخکې به ضایع شو، نو بایع او مشتری په منځ کې به تنازع پیدا شوه، جګړه به پیدا شوه. نبی پاک علیه السلام حکم وکړ چې تاسو د فصلونه باغونه میوجات کجوري دا مه خرڅوئ تر څو چې پخې شوي دي. او بیا د علامې دپاره نبی پاک علیه السلام وفرمیل چې سوریا ستوری کله راوخیږي، نو دا داسې وخت دی چې ګرمي شي او د ګرمایش د وجې نه دا میوې پخې شي، او چې کله پخې شي نو بیا د دې نه وروستو په دې کې د نقصان او د بیمارۍ او د مرض او طوفان وغیره سره د غورځېدو او د خرابېدو چې کوم اعتبار وي یا کوم خطره وي هغه کمیږي. عمومي طریقې سره بیا د فصلونه چې کله پاخه شي خرابېږي نه. نو نبی پاک علیه السلام لفظ د سوریا په دې حدیث مبارکه کې ولوسته.
مقصد د نبی پاک علیه السلام دا دی شارحین لیکي چې سوریا مطلب صرف علامه ده. مطلب دلته په پاکستان کې یا نورو منطقو کې ګرمي جون جولای سخته وي یا د یخنۍ یو خاص موسم وي، غنم لوکیږي، غنم پخیږي یا نورو میوو خپل وختونه حمل سور جوزا افغانستان کې یا نورو منطقو کې، نو دغه شان په عربو کې د دې ستورو فهم ډیر زیات و او مسله به واضح کېدله د ستورو په ذریعې سره. او دې باره کې د قرآن نه هم بعضې مفسرینو څه شواهد لیکلي دي، د هغې تفصیل وروستو کوو انشاءالله. نو مقصد دلته دا و چې علامه به دا وي د میوو د پخېدو چې کله د سوریا ستورې راوخیږي نو ګرمي زیاته شي، نو دغه وخت کې تاسو بیا میوې خرڅوئ، نو دا میوه به پخئ او دې کې به بیا یره د دې خبرې نه چې دا باغ خراب شي ضایع شي. لیکن په دې مقام کې جمهور فقها او محدثین یو طرف ته دي او بعض علما چې په هغې کې دوه علما مشهور دي، یو سمعانی دی او بل مناوي دی. دوی دا لیکلي دي چې دا متعلق دي د عام امراض انسانیو پورې، چې عام امراض انسانی هغه د سوریا ستوري راختو سره رب العالمین لرې کوي او ختموي. ابن حجر عسقلانی دا خبره لیکلي چې دا سوریا ستوري راختو نه مخکې ډېر مرضونه راځي او بعضې اوقاتو کې پرېودو سره هم څه ناڅه امراض راځي، دې سره رب العالمین بیا هغه لرې کوي، هغه موسمي امراض چې ورته وایي. لیکن دلته دا خبره ډیره ضروري ده چې ستورو د پاره څه تاثیر نشته. لمر دی یا سپوږمۍ ده یا ستوري دي، دا د الله رب العزت د مخلوقاتو نه څه مخلوقات دي. یو حدیث کې راځي نبی پاک علیه السلام یو ورځ سحر وفرمایل باران شوی و، چې باران وشو څه کسان په دې باندې کافر شول او څه کسان پکې مؤمنان پاتې شول. کافر هغه شول چې مطرنا بنوع کذا و کذا، موږ باندې باران وشو کو فلان کې ستوري اوخاته یا فلان کې ستوري پریوته، نو ځکه دا باران وشو نو د باران نسبت ستورو طرف ته وکړه، خپل خالق حقیقي پرې خود د هغې د وجې نه هغوی د اسلام نه ووتل او کافران شول. او مسلمانانو ته عقیده ده که موږ باندې باران کېږي، که ګرمي راځي او که یخني راځي، که مرض راځي، که شفا راځي، دا ټول من جانب الله. نو دې حدیث کې صراحتا معلومیږي چې ستورو له څه تاثیر نشته. لیکن دومره دا مخکینی حدیث چې کوم دی چې فصلونو میوې افتونه لرې کېږي په سوریا سره، دی فقط علامه ده. لکه داسې تو خبرو کې جون جولای لکه ګرمي د دې سره به غنم پاخه شوي لونو ته تیار دي، لهذا که خرڅې نور سې خرڅولی چې تیار پوخ شی دی راکټ کول پکار. نور دې کې څه تاثیر نه معلومیږي. او نبی پاک علیه السلام په صریح الفاظو کې نور روایتونه من راغلي. یو روایت کې راځي څوک چې کاهن یا ترویتی ته راغی، نجومي ته راغی، څه تپوس یې وکړ یو شي نه، حدیث پاک د امام مسلم راخیستی دی د 40 ورځې یا 40 شپې مون نه قبلېږي. او بل حدیث کې راځي څوک چې کاهن او ترویتی او نجومي ته راغی او دغه د خبرې تصدیق یې وکړ، وایي د کفر وکړه په هغه دین باندې کوم دین چې محمد صلی الله علیه وسلم باندې را نازل شوی دی. نو معلومیږي چې فقط په دې حدیث کې ذکر د سوریا ستوري د علامت دپاره دی چې توقیت په دې باندې کېږي، نور هیڅ اثر په دې کې نشته د دې سوریا ستوري. رب العالمین فرمایي په قرآن کې وزینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین. بل مقام کې فرمایي انا زینا السماء الدنیا بزینة الکواکب وحفظا من كل شیطان مارد. بل مقام کې راځي الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب. امام قتاده چې مشهور مفسر دی هغه لیکي چې د ستورو درې فایدې موږ ته په قرآن کې رب العالمین ذکر کړي دي. یو دا چې دا زینت دی د اسمان دپاره، انا زینا السماء و زینا السماء، دا دوه الفاظ په دوه آیاتونو کې راغلي دي.
دویم دا علائم دي لکه د دې آیات کریمه په اخره کې راځي وبالنجم هم يهتدون. او دریم په دې باندې هغه سرکشه شیطانان چې اسمان ته خیږي او د ملائکو خبرو ته غوږ کېږي هغه پې ویشتلی کېږي وحفظا من كل شیطان مارد. او بل مقام کې راځي الا من خطف الخطف فاتبعه شهاب ثاقب. لہذا ستورو کې نور فیدی یا نور تاثیرات لټول دا به مشرکانه طریقه وي او دا به عقیده د مشرکین وي. د مسلمان با عقیده دا وي چې ارڅ اثر هغه الله سره دی، خالق د خیر او شر، خالق د باران او د کلی ارڅ الله سره دی. دا خو د سوره یاس ستوري څه وضاحت شو. خلاصه د خبرې دا ده چې کوم حدیث دی د شان ورود نه معلومیږي چې دا خاص دی فقط د میوو پوري، او میوو کې یو علامه یو وخت نبی پاک خودلې چې دغه وخت ته پوری ګرمي شي او میوه پخې شي دینه پس دی کې نقصان راتلل کم وي، لہذا خرڅول شي نو لانجا جګړه او خفقان به پکې نه راځي. مشهور احادیث دي مونږ لست دي امام طحاوی او نور علماو علامه طیبی دي ډیر تشریحات کړي دي چې بیعه بنه کې د میوه قبل مخکې د پخېدونه. لیکن دا آفت او وبا پورې او یا خاصتا په دې دور کې 2020 کې دا د کرونا 19 پورې خاص کول چې 12 مئی باندې به دا کرونا خاتمه وشي، ختمه بشي. نو نیک فعلی خو شریعت کې شته هغه به موږ ومنو، تاثیر الله لره دی. لیکن که الله مکا که چرته داسې ونشي او 12 مئی باندې دا ختم نشو، نن دا 2 مئی دی، نو بیا خو به کافرانو ته مشرکانو ته یو مکمل او شو په حدیث باندې باغوي کوته اوچته کی او منکرین حدیث اسی هم د حدیثو مخالفت کوي. لہذا دا نظریه درست نه ده. صحیح نظریه دا ده چې حدیث کې مقصد دا دی چې دا علامه ده دغه وخت چې په کوم وخت کې میوه پخېږي او فقط. دویمه خبره ضروري ماته وګڼله، تېره ورځ یو ریډیو کې یو انټرویو د بنيري صاحب سره د ډاکټر غامیدی صاحب او زمونږ د استاد محترم دکتور قبله یاس صاحب. قبله یاس صاحب چې کومې خبرې وکړي هغه خو یو حده پورې ټیک وي، لیکن غامیدی صاحب نه تپوس چې کله وکړه بنيري صاحب چې دا کوم افتونه راځي علما د دې باره کې دا خبره کوي چې دا د ګناهونو د وجې نه دي. نو هغه ډېر په عجیبه انداز سره ویلي چې نه دې سره د ګناه هېڅ تعلق نشته او دا راځي دا بې حیایي ده، دې سره هېڅ تعلق نشته. که یو فوټه نسول اوچتي یا کمي د هغه اوږده انټرویو ده، الفاظ دي تاسو به اورېدلي که نه اورېدلي نو په ریډیو کې اوس هم شته، غالبا ډیوه ریډیو. نو د هغې باره کې ما دا آیات کریمه تاسو ته په ابتدا کې ولوسته. رب العالمین فرمایي د سورة جاسیه آیات کریمه دی وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یهلکنا الا الدهر. چې د زماني افتونه دي او هغه مونږ هلاکوي نه. د مسلمان عقیده رب العالمین خپله په قرآن کې ښودلې ده وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. کم مصیبت چې انسان ته رسیږي دا د هغه ګناهونو د وجې نه چې کم د ده لاسونو په ګناه کې ککړ دي. بل مقام کې رب العالمین فرمایي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. په وچ او په دریاب کې چې کوم فسادونه ښکاره شوي دي هغه د انسانانو د بدو اعمالو د ګناهونو د وجې نه ظاهر شوي دي. او حدیث پاک هم دی اعمالکم عمالکم، ستاسو عملونه په تاسو باندې حاکمان دي، فیصله کوونکي دي. که اعمال درست دي نو بره نه به ښې فیصلې راځي. مشران یو مثال بیانوي که ګل دی گزار که برا نو ګل بره باندې را گزار شي، او که کانې دی گزار که برا نو سر به دې مات شي او هغه به در باندې را گزار شي. نو دا حقیقت دی چې علما فرمایي دا کومه وبا کرونا وایرس یا نور طاعونونه چې راځي چې موږ د احادیثو ذخیرې ته وګورو یا د قرآن آیاتونو ته وګورو دا زموږ د ګناهونو د وجې نه په موږ باندې راځي. بیا دې علاج هم په قرآن او سنت کې شته، هغه موږ بار بار بیان کړی. تېره جمعه هم د دې باندې موږ بیان کړی چې استغفار ویل پکار دي. وما کان الله معذبهم وهم مستغفرون. چې کوم قوم
استغفار ډیر کی الله وی غبان ز عذاب نه راولم صدقه ورکول پکار دی حدیث پاک دی الصدقه رد البلاء د قران تلاوت کول پکار دی ذکر سر نزول د رحمت کیږي او د واباګان د الله عذاب دی او حدیث دی نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې په عرش باندې رب العالمین لیکلی دی چې ان رحمتي سبقت غضبي د الله رحمت د الله په غضب باندې سبقت کوونکی نو چې کله په تلاوت د قران سره نزول د رحمت وشي نو غضب د الله په دې سره ختم شي. نورم ډیر اعمال مونږه بیان کړیو مختصره خبره کوو لیکن داسې خبرې کول چې نه دا عذاب نه دی نو دا مناسب نه ده دا د قران د نصوصو خلاف عمل دی د الله عذاب پورې خندا نه دی کول پکار بلکې الله ته توجه پکار ده. که تاسو قران وګورئ چې کله نوح علیه السلام قوم باندې رب العالمین د عذاب فیصله وکړه نوح علیه السلام ته رب العالمین حکم وکړ چې کشتی جوړه کړه او په دې قوم باندې به اوبه راځي. نوح علیه السلام یو طرف ته کشتی جوړوله بل طرف ته قوم ته نصیحت هم کا او دعوت هم ورکاو چې راشي زما خبره ومنئ د الله وحدانیت ومنئ کامیاب بشي عذاب را روان دی عذاب نه به بچ شي چې کله تاسو زما خبره ومنئ. لیکن هغوی خنداګانې شروع کړي. نوح علیه السلام کشتی جوړه کړه دعوت یې کاوه عین موقع کې چې کله باران د بره نه وفاره تنور نه اوبه رالي عذاب په شکل کې ډېرې زیاتې نوح علیه السلام بیا هم خپل دعوت شروع کړی لیکن قوم نه مني. مونږ ته یوه مکالمه رب العالمین ذکر کړی ده په قرآن کې چې خپل بچی سره گفتگو کوي خبره کوي. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا. نوح علیه السلام आवाज وکړ خپل بچی ته چې ای بچیا راشه ما سره په کشتی کې سور شه. ونادى نوح ابنه وكان في معزل هغه په یو طرف یو اړخ کې ولاړو بچی را سور شه مونږ سره ایمان والا ملګری شه او د کافرو ملګری مه کېږه ولا تکن مع الکافرین. دلته نوح علیه السلام بچی مسلمان نو هغه څه جواب ورکوي وی سآوي الى جبل يعصمني وی زه به لاړ شم د غر څوکې ته به وخیجم او د دې عذاب نه به بچ شم. د مسلمان او د کافر په منځ کې فرق دا دی چې کله عذاب راشي مسلمان به د هغې نسبت الله ته کوي چې الله راواسته او کافر نسبت اسبابو ته کوي. مسلمان اختیاري نیک اعمال الله ته جړه فریاد دعا توبه او کافر هغه اسبابو پسې ګرځي نو دا موي زه به لاړ شم وبخیجم غر ته د اسبابو د وجې نه به د الله د عذاب نه بچ شم لیکن د اسبابو هغه د الله د عذاب نه بچ نه کړ بلکې هغه د نور قوم سره غرق شو. بل طرف ته که تاسو د یونس علیه السلام قوم وګورئ هغوی باندې هم عذاب څه علائم راغلل لیکن هغوی توبه وویستله متوجه شو رب العالمین ته. رب العالمین هغه عذاب د هغوی د فریاد او د توبې په سبب د هغوی نه رستو کو لرې کړه. نو مونږ ته هم پکار دی چې د عذاب راغلی دی متوجه شو رب العالمین ته او مونږ خپل انفرادي اعمال درست کو. که هر څوک په کومه ګناه کې ملوث دی که څوک دروغ وایي چې هغه د دروغو نه توبه وباسي که څوک غیبت کې عادي وي هغه د دې نه وباسي که چا تکبر کړي که چا که مسلمان سره زیاتې کړي که څوک په فیصلو کې رشوت علي یا حرامخوري کوي یا سود لین دین کوي یا په کاروبار کې وزن کې کمی کوي یا ملاوټ کوي یا نورو مسلمانانو سره په کومه طریقه چې تکلیف رسوي یا حرامو کارونو کې ملوث دی فوراً د دې نه توبه او الله ته توجه نو رب العالمین و د عذاب زموږ نه دفع کړي او لرې به یو خبره چې ما درې څلور جمعې مخکې ابتدا کې تا تاسو ته بیان کړې وه بعضې قصې د عبرت دپاره د انسان ذهن پې کولاویږي. زمونږ په دې قصه کې مقصد دی قصه ته بیانومه و یو ځل وبا او طاعون یو علاقې ته روان و وایي چا دې لاره کې تپوس وکړو چې چېرته روان یو فلانکي علاقې ته ځمه وایي څومره کسان به مړه کوې وایي پوره 10,000 کسان به مړه کوو. وایي چې کله هغه علاقې ته وبا ورسېده یو میاشت پس هغه وبا واپسۍ کې روانه ده بیا دې لاره کې سړی تپوس کوي چې تا خو ویلې زه فلانکي علاقې ته ځم او 10,000 کسان مړه کوم تا خو 50,000 مړه کړل دلته. وایي وبا ورته ویلې چې ما 10,000 مړه کړي چې کوم الله لیکلي وو زما په سبب باندې هغه 10,000 وو دا 40,000 چې کوم دي دا د یاري د وجې نه مړه شوي دي دا ما نه دي مړه کړي. مقصد دلته دا و چې یره به داسې نه پهلاوې چې ته نیک اعمال پرېږدي ځان ویروه
او دا مقصد هم دی د الله تعالی. او یو ځل په کوفه کې زلزله رااله، ابن عباس فرمایي چې رب العالمین تاسو نه د توبې مطالبه کوي، توبه وباسئ. او حدیث پاک د نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام حدیث پیش ک یخوف به عباده، په دې باندې رب العالمین خپل بندگان یری ير اوکي. او تاسو يرم نه چې نیک اعمال پرې دی، اسباب باندې نظر اوکي، د مرګ نه او یریږي، نه نه دا مکوي. کني چې کله انسان او یریږي ډیر زیات، نو به د قوت مدافعات کار پرې دی، بیا هغه خپل چې کوم ډیوټي ده هغه نشي سر انجام مولی. دا غي د وجه نه انسان زړه سکتو کې او به دا ځای شي. زمونږ دا ایمان دی چې زمونږ مرګ مونږ ته الله لیکلی دی، لا یستقدمون ساعتا ولا یستقدرون. او بل مقام کې رب العالمین فرمایي چې څه شی انسان ته رسیږي دا لیک شوی دی، قل لا یصيبنا الا ما كتب الله لنا. او حدیث پاک د انسانیت د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې د انسان مرګ او ژوند او د رزق ارس لیکلی شوی دی. په دې باندې زمونږ ایمان دی، یقین دی. الله ته توجه پکار ده. دا مختصری خبرې وي. خبره اوله د سوریا باره کې وه چې دا نظریه نه دي ساتل پکار چې 12 مئی سره به دا ختم شي، نه الله راوستي الله به ختموي. چې کوم ذکر حدیث کې دی هغه مقصد دا نه دی. دویمه خبره د بنری صاحب په انټرویو کې چې د غامیدي صاحب سره شوی وه، هغه د علماو خلاف هغه خبره دغه مناسب نه ده. نور مونږ ته پکار دی چې الله ته توجه وکړو. رب العالمین به زمونږ نه دا وبا، دا مصیبت او دا پریشانی لرې کوي. دعا وکړئ په آخره کې چې رب العالمین هغه ملګري چې کوم ملګري په دې کې وفات شوي، الله هغوی ته مغفرت نصیب کړي. کوم ملګري چې بیماران دي رب العالمین دې هغوی ته صحت ورکړي. کوم ملګري چې روغ دي رب العالمین دې هغوی د دې وبا او مصیبت نه لرې وساتي. رب العالمین زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کړي، زمونږ دعاګانې قبول کړي، زمونږ عبادات قبول کړي. رب العالمین هغې دعاګانو کې چې نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام د امت دپاره غوښتي دي برپور زموږ حصه وکړي. یا الله د کوم وفتونو نه، د کوم عذابونو نه او د کوم مرضونو چې پناه غوښتې ده، یا الله موږ ته د هغې نه پناه راکړي. واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.